د غرونو منځ کې په یو وړوکي شان کلي کې یو غریب زمیندار اوسېدو چې د هغه نوم حیات خان و. هغه سره نه زیاته ځمکه نه ځناور، بس یو کچه شان کور او د هغه ښځه زینب او زوی علي اوسېدو. حیات خان بشپه ورځ محنت کولو، خو اکثر به یې فصل خراب شو. کله به باران زیاتو شو نو کله به الوونه شو. یو ماښام حیات خان ډېر خفه ناست و نو علي ورته ووی: ابا جان، موږ به همیشه دغه شان غریبانان یو. نو حیات خان ورته ووی: زویه، محنت کول واله کله هم ناکامه کیږي نه، بس لږ شان وخت لګي. بله ورځ حیات خان لرګي جمع کولو دپاره هر طرف ته روان شو. واپسې کې هغه یو خواته یو کمزوری سپینه چیلۍ ولیده. د هغې خپه زخمي وه. نو حیات خان ورته ووی: که چېرې ته ما پرېښورې نو ته به مړه شې. او حیات خان هغه چیلۍ خپل کور ته راوسته. نو زینب ورته ووی: موږ سره خو خپله خوراک دپاره څه شته نه، تا یو ځناور بل هم راوستو. نو حیات خان جواب ورکو: دا هم د الله تعالی مخلوق دی، شاید دا وړه شان نیکي زموږ یو ورځ په کار راشي. هغه د چیلۍ خپه وتړله او اوبه او ګړۍ ورته واچوله. څو ورځې پس چیلۍ ټیک شوه، خو د هغې په سترګو کې یو عجیبه شان رڼا وه. یوه شپه علي وکته چې د چیلۍ د جسم نه رڼا راخته. نو علي ویرېدو او مور او پلار یې د خوب نه راپاڅول. چې هغه یې وکتو نو د چیلۍ له خولې نه نرم شان اواز راوو: یریږئ مه، زه عام چیلۍ نه یم، زه د جادو والا چیلۍ یم. تاسو په ما باندې رحم وکړو نو اوس زه ستاسو مدد کول غواړم. زینب په حیرانتیا سره ووی: یا الله، دا خوب خو نه دی. نو چیلۍ ووی: زه به هره ورځ تاسو له یو د سرو زرو سکه درکوم، خو شرط په دا وي چې تاسو به لالچ نه کوئ او د خلکو به مدد کوئ. نو حیات خان ورته ووی: موږ به کله هم لالچ نه کوو. او بله ورځ د چیلۍ په ځای کې د سرو زرو سکه پرته وه. حیات خان هغه سکه خرڅه کړه. نو ګورلی پرې راشن راوړو. علي ته یې کپړې واوښت او څه پیسې یې کېښودې. علي یې مدرسه کې داخل کو او د راز نه یې څوک خبر نه کړ. په کلي کې یو لالچي سړی اوسېدو چې د هغه نوم شیردل و. هغه به همیشه د خلکو په څیزونو باندې نظر و. هغه وکته چې د حیات خان کور ورو ورو ښه کېږي. نو یو ورځ د دیوال شاته پټ شو او ویې کته چې د چیلۍ په ځای کې د سرو زرو سکه پرته وه. نو ویې وی: راز خو دلته دی. د شپې په پټه شیردل د حیات خان کور ته راغو او چیلۍ یې پټه کړه او خپل کور ته یې بوتله. او وی اوس په زه روزانه یوه سکه د سرو زرو علم او د کلي د ټولو غټ خان به جوړ شم. نو د سهار یې هغه په منډه منډه لاړو او ویې کتو چې هلته خو اسم نو. او په غوسه کې یې چیلۍ وواله او وی د سرو زرو سکه راکړه. د چیلۍ په سترګو کې یو چمک راغو او اچانک تیزه هوا راغله او ویې وی: لالچي انسان، تا غلا وکړه او ظلم دې وکړو. کا ته سکه نه، تا ته به سبق میلاویږي. نو اچانک د شیردل د کور ټول سامان ریب شو. د هغه کپړې وشلېدې او هغه په ځمکه راوغورځېدو. او اچانک چیلۍ ریبه شوه او د حیات خان کور ته واپس لاړه. شیردل په جلا د حیات خان کور ته لاړو او ورته ووی: ما معاف کړه، لالچ زما سترګې ړندې کړې وې. نو حیات خان ورته په نرمۍ سره ووی: که چېرې ته د زړه نه توبه کوې نو الله تعالی معاف کوونکی دی. شیردل وعده وکړه چې هغه به اوس په ایماندارۍ سره محنت کوي. وخت تېرېدو. حیات خان به روزانه یوه سکه خرڅوله. هغه به همیشه د غریبانو مدد کولو او د کلي د خلکو د اوبو دپاره یو کوی جوړ کو او د ماشومانو د مدرسې چت یې ټیک کو. او د کلي خلکو به وی: حیات خان په صحیح معنو کې یو ښه انسان دی. یوه شپه چیلۍ بیا وپړکېده او ویې وی: حیات خان، تا خپله وعده پوره کړه، تا لالچ ونه کړو او د خلکو مدد کې وکړو. اوس زما کار ختم شو. نو د زینب په سترګو کې اوبه راوی او ویې وی: ته اوس موږ داسې پرېږدې؟ نو چیلۍ ورته جواب ورکو: زه ځمه، خو د ستاسو په زړونو کې چې د نیکۍ دا ډیوه بله شوه، اصل جادو دا دی. نو اچانک چیلۍ په روشنۍ کې بدله شوه او غیبه شوه. حیات خان اسمان طرف ته وکتو او ویې وی: یا الله، ستا شکر دی چې تا موږ ته دا سبق راکړو چې د دولت نه زیات قیمتي څیز نیکي ده.
او د کلي خلک اوس هم ماشومانو ته دا کیسه اوري او وایي ورته چې اصل جادو په څیزونو کې نه د انسان په زړه کې وي. لالچ انسان تباه کوي او نیکي د انسان په زندګۍ کې برکت راولي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ.